د جنکو غم وژاړو که هلکانو وژاړو؟ هلته هلکانو له چې راشي نو هغه د جنکو نه پکې بس زیات شوي دي، نو کوم یو ته سړی وژاړو؟ په دې وژاړو چې زنانه بې حیا شوي دي، که په دې وژاړو چې هلکانو نه جنکۍ جوړې شوي دي او هلکان میکپ یې کوي، هلکان لنډې تنګې جامې اچوي، هلکان ګډېږي، هلکان ځان سینګاروي دې لپاره چې څوک راباندې مین شي؟ نو کوم ته وژاړو او په کوم یو باندې خبره وکړو؟ که زما دا خبرې غلطې وي تاسو راته ووایئ، ستا دا غلطې چې مونږ خو دا نه دي لیدلي، که داسې څوک یې چا نه یې لیدلي ودې وایي ما ته، که چا نه یې لیدلي یو کس ومي نو ما ته دا ووایه چې راته چې کومې خبرې کوې دا په پښتنو کې د سره شتي ده. بله خبره ده د پښتو کې متل وي نادیده چې پدیده شي رڼا ورځ پې توره شپه شي. دا چې اخې مخې د انټرنیټ او دا شینې مینې د پښتنو نه ولیدلي دی، نورو قومونو پخوا لیدلي و موږ لږ لیټ ولیدو، نو چې لیټ یې ولیدو اوس د هغه پخوانی زور به تم ټول وباسي که ځکه چې لیټ یې ولیدو. او دا شی د انګریزانو جوړ کړی د هغو له توجه نه ورکوي، ګوري ورته نه خپل کار پې کوي او بس. نو دا ټکنالوجي د هغوی د قبضې لاندې ده، موږ د ټکنالوجۍ په قبضه کې یو. انګریز ګورې په ټکنالوجۍ ځان داسې نه خرابوي چې خپل هر څه پې تباه کوي. هغه ټکنالوجي دوه کارونو دپاره ساتي، یو په خپل کار کې دنیا کې به مخکې روان دی، دویم چېرته کله نه کله ټایم پاسې کله نه کله داسې ټک وګوري صحیح. خو موږ خو وایو چې موږ دا شی لیټ موندلی دی، موږ به اوس صبر وکړه، دوړم د لتیني پسولي پرېږدي نه، ځکه چې غریزې علاقې د هغوی ته چې انټرنېټ ورته اوس هم لا صحیح نه دی رسېدلی، هغوی ته چې رسېدو نو دنیا کوم ځای ته رسېدلې وه، نو اوس خو به دغه کمی خو به پوره کوي که نه، نو تباه و برباد شو دې د لاسه. ما دا درته ډېره اهمه نقطه مې درته وویل دا د یادولو ده چې دا غیر مسلمه ټکنالوجي د دوی په قبضه کې ده او موږ د ټکنالوجۍ په قبضه کې یو چې کوم طرف ته متاوي هغه طرف ته تاوي، او هغوی چې دا انټرنیټ او ټکنالوجي کوم طرف ته تاوي نو هغوی تاوي، موږ خو د دې ټکنالوجۍ سره تاویږو را تاویږو. که چېرته بېدیني پکې راشي یو ورسره خلک بېدینه کېږي، که په الله پورې خاندي یو دغه طرف ته روانېږي، که د پیغمبر مذاق پکې یو دغه طرف ته روانېږي، که د ملحد خبرې واوري یو هغه طرف ته روانېږي، که د فحاشۍ خبره واوري د یو سره روانېږي، که ډمه ویني یو دی د هغې سره ملګری، که ډم ویني د هغې سره ملګری. چې کوم طرف ته تاوی ته ووایه، زه خپله نظریه خو نشته، خپل سوچ خو نشته. پښتن هغه قوم دی پښتن چې دی بغیر د هدف او د نظریې نه په دنیا کې ژوند تېروي. پوهې په دې څنګه بغیر هدف او نظریې نه؟ یعنې څه نشتي مخې ته چې دی هغې ته ځان رسول غواړي. دا زه د زړه د درده دا خبره کوم، یعنی دته نه دینی مقصد معلوم دی نه دنیوي. الله ولې پیدا کړی دغه خبره د شاته اچولې، نو دنیا کې څه ټارګېټ څه هدف ځان ته کېدی چې دنیا کې مخکې لاړ شي دا هم نشته، بس ژوند تېروو. نو ژوند څه دی؟ سهار کار له ځه د شپې راځه او ښه ټیټ ډوډۍ خوره او بیا د ښځې نه شهوت پوره کول او بس دغه یو څو کار دي. نه، موږ د دنیا کې لوی مقصد دپاره وایو الله بندګي، د هغې نه بعد داسې څه کول چې زمونږ دا قوم، زمونږ دا ملک، زمونږ دا قبیله، زمونږ دا معاشره مخکې لاړه شي. دې څه کول پکار؟ موږ دنیا کې دې دپاره صرف د خوراکونو دپاره نه یو راغلي که نه؟ بعضو پکې د خوراک بیخ بنیاد وویستو، هر شي باندې موږ ځان خرابوو. دې خوراک له راشه ګوره کومه به زه تاسو ته وایم، اوس لاړ شه هغه خلکو ته وګوره دا غرب غیر مسلمه چې دي، بلکې د عربو ته وګوره دوی په دې کې زموږ نه ښه دي، نو د دوی د روټۍ هم یو حد وي، دې نه زیات نقصان ورکوي. موږ چې په هر شي ورځو چې ځان هم پرې خراب کړی نه برېږدو نه الا دین، دین کې نه ورځو، هغه ډېر لږ بیا په دیندارۍ کې جوور ورننوځي. خو نور که د دنیا هر شی دې راته کېښو که نه، زموږ په زړه کې دی چې یا به دې ختموم یا به مې ختموې، درې بدار پکې بله نشته. دا نقصان دی. ژوند تېروي ښکلی ژوند یو هدف کې دی، یو مقصد کې دی، یو ټارګېټ کې دی.
نو الله دې زموږ په معاشره باندې خپل خاص رحم وکړي. الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي، او څوک چې زموږ زنانه بې پرده کول غواړي یا زموږ معاشره خرابول غواړي یا زموږ ځوانان په نشه کې او په فحاشۍ کې اخته کول غواړي، رب العالمین د دنیا او آخرت کې تباه و برباد.